برېښنا چې د ټولنې له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي او د ژوند ډېری برخې پرې راڅرخي. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ تنګي درې اوسیدونکي وایي د برېښنا رسونې کارونه یې 2 کاله وړاندې پیل شوي وو چې اوس په ټپه ولاړ دي. دوی له برېښنا شرکت غوښتنه کوي چې د یادې پروژې چارې پیل کړي. د بار کار خو دا شوی دی چې پایو سلسله چې دا بشپړه شوې ده نو فعلا د 2 کاله کې پای درېدلې دي نو د نور لاین کشۍ سیستم یې نشته دی. موږ غوښتنه د دولت څخه دا ده چې د بار کار لږ هغه بیړه پرې وکړو او د موږ ضرورت زیات دی ورته. دا خو د پای لاین کشي پاتې ده او پای درېدلې دي او برق ته زښت ته ډېر ضرورت لرو او فعلا برق نشته دی. دولت نه خصوصا د هغه ده غوښتنه ده چې موږ ته برق راولي. د دغه ولایت برېښنا ریاست مسؤلین وایي د تنګي درې برېښنا چارې د اوبو بند د رغولو له امله درول شوې وې چې اوس یې نوی مسیر ټاکل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بیرته پیل شي. پروژه تقریبا 40 سلنه په مخ تللې پای په ساحه کې مکمل ویلوړي دي. د ترانسفارمر زوینه یعنی جوړ شوي دي، براکټ نصب شوي دي. دلته چې د کولمبي د خوال باند و یو په خاطر یو مشکل کې پېښ شو هغه مسیر چې کوم و د کولمبي په خوال باندې و. بیا د موضوع له مرکز ته د مرکز شریک ک مرکز په قرارداد باندې دغه مسیر ورکو خریداري روانه کړي جنس چې خریداري کو ان شاء الله کار به روان شي. د برېښنا ریاست مسؤلین وایي په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي درې ترڅنګ د اونخي درې لپاره هم د برېښنا رسونې کارونه روان دي چې په بشپړېدو سره به یې 100 کورنۍ له برېښنا برخمنې شي.